هسې ډېر زور لري چې په خولو باندې ګټل شوي پیسې مو په یو میسیج باندې د لاسه لاړې شي. اکثر یې داسې کېږي که نه، زموږ ځینې هېوادوالو ته چې د پولیس په نامه، د بینک په نامه یا بلې دولتي ادارې په نامه ټلیفون وکړی شي، نو دوی په ځای د دې چې دا کسانو په اړه سوچ وکړي چې دا حقیقت لري او که نه، که معلومات چې ترې وغواړي هغه ټول ورکوي. نو په داسې صورت کې کوم چا نه چې بینک معلومات غوښتي، هغه د بینک اکاونټ کې څومره پیسې وي هغې نه لاس په سر شي. بعضو کسانو اکاونټونه هیک شي، لکه د فیسبوک، واتساپ او داسې نور. ځینې خو بیا داسې چې ترې کارډ وغواړي، د بیلنس کارډ چې ماته د موبایل کارډ ولېږه تر څو مخالفه درته ماف شي یا درته کمه شي. د داسې ورته پیښو په اړه ما مخکې مې یو څو ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړي دي. خو خیر د ورور ما سره موضوع شریکه کړه چې ما سره داسې پیښه وشوه. ولې د دې د خولې اورو چې دی څه وایي. پرون د یو نمبر نه ماته زنګ راغی، ما د بانک اکاونټ خلاص کړی و د مشرق بانک. نو له هغه نه ماته زنګ راغی، ماته ویل تا ته کوډ راځي، تاسو آی ډي کارډ اپډیټ کېږي که څه کېږي که نه. هغه زه رښتیا خبرې نه پوهېږم په انګلیش باندې. نو ما ورته ویل صحیح ده. هغې ماته کوډ راولېږه، بیا پسې بل کوډ راغی، پسې بل کوډ راغی. نو ما دا کوډونه ورته ویلې او د مشرق بانک په نوم باندې ماته مسیجونه هم راتلل د کمپنۍ نه. نو پس ته مې څه وکتل، هغه ما په اکاونټ کې 240 روپۍ ولې چې هغه یې ما نه کټ کړې وې د پنبې، یعنې دوکه یې راته راکړله وروره. زه به د خدای فضل کړی و چې د سره اکاونټ کې 240 شاوخوا درهمو که زیات وی، نو ټول نه به لاس په سر شوی وی. داسې ورته پیښه څو موده مخکې بل هېوادوال هم ما سره شریکه کړې وه چې هغې نه 10,000 نه زیات شاوخوا درهم غله شوي وو. د دوی د واړو کور ودان وي چې خپله موضوع ما سره شریکه کړه تر څو نورو هېوادوالو ته ورسېږي او دوی ورته پیښو سره مخامخ نه شي. ګورئ په داسې صورت کې باید څه وکړئ. کله چې تاسو ته ناشنا نمبرو څخه میسیج کول کېږي، که ایمو باندې وي دته په ایمو باندې میسیجونه کړي دي، که میسنجر باندې وي، که واتساپ باندې وي، یا که ډایرکټ ټلیفون وي، نو اول خو که کومې ادارې له لوري تاسو ته ټلیفون کول کېږي هغې نام ورسره راځي. بل پلیز تاسو نه په هیڅ صورت کې او ټي پي نه غواړي. او ټي پي نه مطلب د میسیج کې چې کوم کوډ درته راځي 6 نمبره، دغه تاسو نه غواړي. کلم که کوم ادارې ستاسو غوښتو، مطلب کوم ځای کې تاسو اکاونټ جوړوئ، هلته تاته کوډ راته، نو میسیج کې تاسو ته ښودل شوي چې دا کوډ د څه په خاطر دی، هغه ګورئ. که خپله پرې پوهېږئ ښه ده، که نه پرې پوهېږئ ګوګل ټرانسلیټر نه ترجمه کوئ. که بیا هغه باندې هم نه پوهېږئ، کوم شاوخوا کې ملګری خو وي هغه به پرې پوهېږي، نو هغې ته ووایئ چې دې کې څه لیکلي دي. کلم چې مطلب ترې واخیسته نو بیا کوډ ورکړئ. خو هغه چاته یې ورکوئ چې تاسو پوهېږئ چې دا کس ماته کوم اکاونټ جوړوي، لکه ټایپینګ والا مثال به درکړم، زیات ملګري پاس جوړوي یا بل داسې کار وي چې هغې لپاره او ټي پي د موبایل ته راځي او تاسو ما اکثریت کار پخپله نه شئ کوئ، نو ظاهره خبره ده چې کوم ټایپینګ والا باندې به یې کوئ. کله چې هغه درنه وغواړي او اعتبار پرې لري نو بیا یې ورکئ. یا بل داسې څوک چې تاسو ته کوم اکاونټ جوړوي او تاسو یې پیژنئ، نو هغې سره او ټي پي شریکه کړئ. نوره په هېڅ صورت کې د داسې کسانو خبرې مه منئ چې د پولیس په نامه تاسو ته ټلیفون وشي یا د بلې ادارې له لوري چې تاسو څخه دغه او ټي پي غواړي یا د 6 نمبره کوډ غواړي، نو دا په هېڅ صورت کې هم د دوی سره مه شریکه کوئ. ما مخکې هم یادونه وکړه چې پلیز او ټي پي یا ستاسو نمبر ته هېڅ ضرورت نه لري. دوی په هېڅ صورت کې هم ستاسو څخه دغه کوډ نه غواړي. بله اداره کې ستا کار دی خو تا هلته موجود دي، ستا څخه کوډ غواړي، بیا یې ورکئ. هو په هغه صورت کې چې میسیج باندې پوه شئ چې دې کې څه لیکلي دي. نوره په هېڅ صورت کې د او ټي پي یا کوم 6 نمبره کوډ چې دی دا چا سره مه شریکوئ. مننه.